بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې موږ دوکانونه لرو، دوکانو ته ښځې راځي، دا نه معلومیږي چې دا څوک دي او زموږ سره خبرې کوي، کله خبرې را سره ډېرې کوي. زموږ د دغه ښځو سره خبرې جایز دي که جایز نه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د فتوا قول دا دی چې د ښځې اواز د ضرورت په اندازه عورت نه دی. یو ښځه کولی شي چې رانیول و خرڅول وکړي، یو ښځه کولی شي د چا سره سوال و جواب وکړي په حجاب کې. البته په خبرو کې به داسې انداز کې خبرې نه کوي چې د هغه په وجه باندې د هغه نارینه میل ورته پیدا شي، او که ښځې داسې خبرې کوي نارینه دې کوشش وکړي خپل لهجه دې تونده کړي چې دې ته دا مقور نه کړي چې دا داسې نرمې خبرې وکړي چې نارینه ورجلب او جذب کړي. نو لحاظه تاسې خبرې ورسره کوئ په قدر ضرورت، تر ضرورت به لابد خبرې نه، او دا موقع مه برابروئ چې دې نرمې خبرې یا خبرې ستاسو سره ډېرې کړي. رد موتار جلد اول صفحه 406. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.